ډېره مننه د دومره عزت راکولو. زما د چا ټایم نه دی دا. ساړه 6 بجې مې زه ځم، میټینګ مې دی. که د دې کار خبرې ته راشو دا به ډېره ښه. جی چې څنګه تاسو مناسبه ښکاري. زه خوشحاله شوم چې په دې زمانه کې هم داسې مامدان شته چې خپلې خور او خوږو باندې لاس کېښودو. زه غواړم چې رابعه دې مجلس ته راولم. بیا هم چې د هغې په مخ کې دا خبرې وشي دا به ډېره ښه وي. رانیا بچی अवश्य राबिया का नारेगा. आसिफ د عمر دونه فرق نشته. او څنګه د عمر دومره فرق نشته، خو چې خاوند او ښځه کې دواړو کې انډرسټینډینګ راشي که نه بیا هېڅ هم نه کېږي، بیا ژوند چلېږي. وعلیکم السلام. ماشاءالله. زه د رابعې رکشې ته راغلی د خپلې زوی لپاره. जी زه بخښنه غواړم. زما خیال دی چې تاسو زما په خبره باندې پوره نه وئ پوه شوي. نه موږ ټول خو ډېر زیات خوشحاله یو. زموږ خو یقین نه راځي چې تاسو خپل زوی دپاره رشته غواړئ. نو بیا به ما ته چا رشته وکړه؟ زما همدغه اکی یو زوی دی. نو تاسو هم دا خبره کړې وه چې د عمر لږ فرق دی. فرق مې ځکه ووي چې زما زوی خرم د رابعې نه به یو کال نیم که مشر یا کشر یي دومره وي. کمال صاحب هلک که لږ مشر نو خیر دی، ته پروا نه لري، خو که جینۍ لږه مشره شي نو بیا دنیا ورپسې خبرې کوي. داسې خبرې هغه خلک کوي چې کم جاهل وي، او زه د جاهلانو پروا نه کوم او نه څه جاهل یم. زه ستا رایه معلوم زما خیال دی چې د جینۍ خاموشي رضامندي وي. جی بالکل. رابعه خو په دې رشتو ډېره خوشحاله ده. کمال صاحب ستاسو زوی څه کار کوي؟ هغه انجینیر دی. که تاسو هغه کتل غواړئ او د هغه باره کې معلومات هم غواړئ راشئ یا بسم الله. بس ټیک ده کمال صاحب، موږ ته دا رشته منظوره ده. زه یو اصول پرست سړی یم، په قرآن او په حدیث باندې لږ پوهېږم، خو د جهیز سخت خلاف یم. خو ټیک ده، خو د نکریزو فنکشن خو پکې کولی شي که نه؟ که تاسو غواړئ نو تاسو کولی شئ، خو زه به پکې نه یم. چې تاسو نه نو بیا به څه خوند وي؟ اصل کې په داسې فنکشن کې د ټایم پابندي نه کېږي، او زه نه غواړم چې زه خپل ټایم خراب کړم. جی بالکل صحیح خبره ده جی، صحیح طریقه ده. زما په واده کې هم داسې شو، موږ ټیک 500 تنو ته کارډونه ورکړي. وایي چې ټایم راوړو 9 نه تر 10 بجې پورې ټایم و، نو 50 تنه راغلل، بس ما یې وایي روټۍ ورکوئ، نو به څوک نه راځي.